سلامونه دوستانو د ګرامر په دویمه برخه کې موږ سره پرناون یا ضمیر دی. د پرناون تعریف په دې ډول دی: پرناون از a word، دا یوه کلمه ده which is used instead of a noun، چې د نوم پر ځای کاریږي and prevents from its repetition in the sentence، او په جمله کې د نوم د تکرار څخه مخنیوی کوي. ورونو ضمیر چې دی یا پرناون په نهو برخو ویشل شوی دی چې د هغوی د نومونو څخه موږ دلته یادونه کوو. لومړی کې چې پرسنل پرناون دی یا شخصي ضمیرونه، دویم کې پوزیسیو پرناونز یا ملکي ضمیرونه، دریم کې ډیمانسټریټیو پرناونز یا اشاري ضمیرونه دي، او څلورم کې چې دی ریلیټیو پرناونز دي چې دا ارتباطي ضمیرونه په نامه یادیږي یا وصل کوونکي، او پنځمه برخه کې ریفلیکسیو پرناونز دي چې دا انعکاسي ضمیرونو په نامه یادیږي. دوستانو په شپږم نمبر کې امفسایزینګ پرناون دي یا تاکیدي ضمیرونه، اووم نمبر کې انټراګیټیو پرناونز دي، اتم نمبر کې ډسټریبیوټیو پرناونز دي یا توضیحي ضمیرونه، او نهم نمبر کې موږ سره انډیفینیټ پرناونز دي یا نامعلوم ضمیرونه. په لومړۍ برخه کې راځو د پرسنل پرناونز په اړه کیږو. د پرسنل پرناون تعریف په دې ډول دی: آر دوز پرناونز، هغه ضمیرونه دي which are used instead of people, things and places in the sentence، هغه دي چې په جملو کې د خلکو، څیزونو او ځایونو پر ځای کاریږي. Personal pronoun are divided into parts. شخصي ضمیرونه په دوه برخو ویشل شوي. لومړی سبجیکټ پرناون فاعلي ضمیرونه، اوبجیکټ پرناون مفعولي ضمیرونه.